لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. تر میقات د باندې اوسیدونکي که مدینه منورې ته ځي او بې له احرامه تر میقات تیر شي. 15مه پوښتنه: تر میقات د باندې اوسیدونکي که اول مکې مکرمې ته نه ځي بلکې مدینه منورې ته ځي که بې له احرامه تر میقات تیر شي واجدې ته ولاړ شي دغه څه حکم لري؟ ځواب: تر میقات د باندې اوسیدونکي که اول مکې مکرمې ته نه ځي و مدینه منورې ته ځي که بې له احرامه تر میقات تیر شي روا دي. شی یعنی دم یا صدقه نه پرې لازمیږي، خو که یو وار احرام وتړي او بیا وروسته دا نیت وکړي چې احرام خلاص کړي او مدینه منورې ته اول ور ولاړ شي نو د دغه احرام څخه ځان ایستلی نشي او پر لازمه ده چې د احرام د محرماتو یعنی منع کارونو څخه به ځان ساتي او د احرام جامې به نه کاږي تر هغه پورې چې خپل حج یا عمره پوره کوي. او دغه سړی که په دغه مسئله باندې خبر نه وي چې دی د احرام څخه وتلی نشي او دا ګمان کوي چې زه دغه د احرام د منع کارونو په کولو باندې د احرام څخه وتلی یم نو پر ده باندې د احرام د ټولو منع کارونو د کولو په وجه یو دم لازم دی. او که په دغه مسئله باندې خبر وي چې په دغه کار باندې څوک د احرام څخه نه وځي نو بیا د هر جنایت په وجه پرې جلا جلا جزا یعنی دم صدقه پر لازمه ده.